د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام کړئ د نن خبري ټولګي ته پاکستان بیا تسلیم شو. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د پی سی بی او آی سی سی ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او هوکړه شوي چې له بایکاټه به تیریږي او هندوستان سره به لوبه کوي. پاکستان د دې لپاره چې ځان ته د خټو پوزه جوړه کړي ویلي چې د سریلانکا ولسمشر او د بنګلادیش کرکټ بورډ په غوښتنه د بایکاټ پریکړه بیرته واخیسته. خالد حنفي وايي اسلامي امارت د ملت پلار دی. د امر بالمعروف او شکایتونو اوریدو وزیر خالد حنفي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی حکومت د ملت پلار دی. هغه ویل تاسو ملت یاست او د ملت او حاکم ترمنځ نظام داسې دی لکه د زوی او پلار اړیکه. حنفي همدارز ویل چې ملت مکلف دی چې د اسلامي امارت اوسنی حکومت ومني. د امر بالمعروف وزارت نن دوشنبه ویل چې د دغه وزارت وزیر خالد حنفي د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند په اماراتو ښارګوټي کې د یو جومات د بنسټ ایښودنې په مراسمو کې ویل چې د دوی ټول ادارې د خلکو پر مخ پرانیستي دي او خلک کولی شي خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړي دغه راز ویلي چې د دوی ادارې مکلفې دي چې خلکو ته اساسي اسانتیاوې برابرې کړي او حقونه یې ورکړي. نوموړي ادعا کړې چې د دې ډلې هر وزیر له ولس څخه دی او نظام د ولس دی او د دوی په منځ کې هیڅ توپیر نشته. یاد وزیر وایي چې ولس کولی شي شکایت وکړي. حنفي وایي د طالبانو واکمنۍ کې منکرات او وحشت له بیخه ختم شوی دی. د ملي دفاع وزارت خبر ورکړ چې د 215 اعظم قل اردو انجینری کنډک منسوبینو تیره شپه د هلمند ولایت باباجي ولسوالۍ لوی مانده سیمه کې د سیلابونو راوتلو له کبله لسګونه هیوادوال ژغورلي. ملي دفاع وزارت ویلي د ژغورنې دغو عملیاتو کې سلګونه څارویو د تلف کېدو مخنیوی هم شوی. اعظم قل اردو ویلي د تیر په څیر د ملي اسلامي اردو منسوبین د هیوادوالو امنیت ساتلو ترڅنګ طبیعي پیښو کې هم د هیوادوالو خدمت ته چمتو دي. میا افتخار وایي د امنیت په نامه د پښتنو د اقتصاد ملا ماته شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر میا افتخار حسین وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ناسمو امنیتي پالیسیو له امله د پښتنو پر قانوني سوداګرۍ سخت محدودیتونه لګېدلي او د خلکو اقتصادي ژوند له جدي ګواښ سره مخ شوی دی. هغه وایي چې د ناامنۍ له امله د خیبر پښتونخوا سوداګر مجبور دي یا خپل کاروبار وتړي او یا هم د ویرې له امله چوپ پاتې شي. د افتخار حسین په وینا که حکومت پر اختیار د ناقانونه فعالیتونو مخنیوی غواړي نو باید د زورواکۍ او باج اخیستنې سرچینې له منځه یوسي، نه دا چې د ولس مشروع کاروبارونه قرباني کړي. نوموړي له افغانستان سره د سوداګریزو لارو تړل کېدو ته په اشاره ویل چې دې پریکړې یوازې پر سوداګرو نه بلکې پر زرګونو کورنیو ناوړه اغېز کړی او د بېروزګارۍ کچه یې لوړه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ټینګار وکړ چې د امنیت په نوم ناسم چلند پر دولت د خلکو باور کمزوری کړی او ترڅو چې د ولس اقتصادي ستونزې حل نشي دایمي ثبات به رامنځته نشي. د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې د ملي دفاع وزارت 83 تنه منسوبین د عبدالله بن مسعود د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ د 4 میاشتنیو نظري او عملي زده کړو وروسته نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ قمندان مولوي نصیب الله مدني فارغانو ته د اسلامي د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ قمندان مولوي نصیب الله مدني فارغانو ته د اسلامي ارزښتونو ملي نواميسو او د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په اړه لارښوونې کړې دي. په ورته مهال فارغ شوو منسوبینو د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو ته چمتووالی ښودلی دی. په پنجشیر کې د زرغون ګارنیټ قیمتي ډبرو کان وموندل شو. د پنجشیر سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د زرغون ګارنیټ یا گرین ګارنیټ په نوم د قیمتي ډبرو یو نوی کان کشف او تثبیت شوی دی. د پنجشیر والي ویان رسنیو ته ویلي چې دا معدن د کانونو پټرولیم وزارت د متخصصینو او د پنجشیر د کانونو ریاست د تخنیکي ټیم په هماهنګۍ د عنابي ولسوالۍ په ابدره کلي کې تثبیت شوی دی. د دوی په وینا د دې کان د مسلکي استخراج جواز وارد د مخه د سید رحیم په نوم یو تن ته صادر شوی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د کیندنې چارې په رسمي ډول پیل شي. دوی وایي زرغون ګارنیټ د پنجشیر د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په لیست کې نوی اضافه شوی نوم دی چې کولی شي د دغه ولایت په اقتصادي وده کې مهم رول ولوبوي.
د سوري زړه 15 ناروغان هند ته لیږل کیږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي له کلونو ځنډ وروسته یو ځل بیا د سوري زړه په رنځ اخته ناروغانو د بهرنۍ درملنې لړۍ پیل شوه. دوی زیاتوي د دغه پروګرام په ترڅ کې 15 تنه ماشومان چې په کور دننه تداوي ناشونې وه په ازمایښتي ډول د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د دوی په وینا افغاني سره میاشت دمګړی په هیواد کې دننه له 1100 پرمختللو روغتونونو سره تړونونه لري ترڅو د یاد ناروغۍ د رنځورانو لاسنیوی وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د دې ټولنې مشر خبر ورکړی چې په کابل کې د سرې میاشتې په چوکاټ کې د زړه د یو معیاري روغتون د جوړېدو چارې په بشپړېدو دي او نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي چې ورسره به بهر ته د ناروغانو د استولو اړتیا کمه شي. د پاکستان سترې محکمې له عمران خان سره د تحریک انصاف ګوند د وکیلانو سملاسي لیدنې غوښتنه رد کړه. د یادې محکمې قاضي ویلي چې دوی د اړوندو ادارو له خبرولو پرته د دغې لیدنې د ترسره کولو پریکړه نشي کولای. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وکیل لطیف د دغه هیواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان سره د لیدنې غوښتنه کړې وه خو قاضي یحیی افریدي غوښتنه رد کړې او زیاته کړې ده موږ له خبرتیا او اړوندو ادارو له خبرولو پرته داسې کوم حکم نشو ورکولای. قاضي ویلي چې دغه قضیې په نورو محکمو کې تر غور لاندې دي او تر هر څه وړاندې باید د لیدنې د غوښتنې د یاد اعتراض ستونزه حل شي. محکمې د عمران خان د ضمانت غوښتنه هم رد کړې او زیاته کړې ده چې دغه غوښتنه بې اغېزه ده. دغه غوښتنې داسې مهال دي چې د عمران خان د روغتیا په اړه د هغه کورنۍ او د تحریک انصاف ګوند مشرانو له حکومت سره خپلې اندېښنې په وار وار شریکې کړې دي خو لا هم د پاکستان حکومت لخوا ورته له عمران خان سره د لیدنې اجازه نه ده ورکړل شوې. افغانستان ته د ایران د ریل پټلۍ له لارې صادرات ډېر شوي. د ایران د ریل پټلۍ اجرایوي رئیس جبار علي ذاکري ویلي چې د ایران صادرات او د ریل پټلۍ ترانزیت افغانستان ته په روان مالي کال کې د 10 میاشتو په موده کې 570,000 ټنه ته رسیدلي دي. دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ذاکري د دوشنبې په ورځ ویلي چې د تیر کال په لومړۍ 8 میاشتو کې یوازې 15,000 ټنه د ریل پټلۍ ترانزیت افغانستان ته شوی و او په روان کال کې د پام وړ زیاتوالی کې لیدل شوی دی. هغه زیاته کړې چې د جدې په میاشت کې افغانستان ته د ریل پټلۍ د ترانزیت اندازه 94,000 ټنو ته رسیدلې او اټکل کېږي چې د دلوې په میاشت کې به له 120,000 ټنو څخه ډېر شي. نوموړي ویلي چې اټکل کېږي چې راتلونکی کال به د ریل پټلۍ صادرات 3 میلیونه ټنه ته ورسیږي. د ایران د ریل پټلۍ اجرایوي رئیس زیاته کړې چې د دې ودې یوه برخه د اماراتو، کویت او روسیې څخه د مالونو او بارونو ترانزیت هم شامل دی.